منفي خلق او منفي فکرونه څنګه کولی چې ستاسې د ښه راتلونکي او ښه ژوند لپاره خنډ جوړ شي. زموږ ستاسې په پښتنه ټولنه کې د منفي فکرونو او منفي خلکو کمی نشته. ځینې خلک زموږ ستاسې په ټولنه کې داسې دي چې هغې ته د هر څه او هر چا نوم اخلي، بس خبر ده چې پلانکې اوهو د پلانکي خو داسې داسې بیستانکې د خو داسې داسې چې ورته رښتو وی چې مثلا ځینې خلک د طب سره مشکل لري چې ورته طب وی سبا به د غل بچی وی سبا ته چې ورته انجینري ویم انجینران خو لیوني، چې ورته حقوق ویم حقوق وکیلان خو ټول غلی، چې ورته ژورنالیزم ویم په ژورنالیزم کې څه دي خو ټول ډمان دي. نو دغسې چې هره رشته ورته ښیې که نه او هر څه ورته وایي نو هغې به تاسو ته یو منفي پوینټ درکوي، یو منفي خبره به کوي. دا په دې معنا نه چې دا هر څه د هرې رشتې دا ټولې لارې خرابې دي، نه. موږ او تاسې او زموږ او ستاسې ټولنه ښه ډاکټر، ښه انجینر، ښه ژورنالیسټ، ښه وکیل، ښه قاضي ته ضرورت نه لري. یعنې زما مقصد د ښه نه با استعداده دی. موږ او تاسې ښه انسانانو ته ضرورت لرو، با اخلاقه انسانانو ته، داسې انسانانو ته چې هغوی زموږ د ټولنې په ښه باندې راشي، زموږ د ملت زموږ د خلکو په ښه باندې راشي. اوس یو کس چې بیخي پلس ګریډ کې فارغ شوی خو هغه باندې د خپل کورنۍ د خپل ګاونډ بیا ورپسې په غټه سطحه باندې د خپل ملت او د خپل قوم او د خپل دین ګټه د هغوی نه نه اخیستل کېږي یا د هغوی نه نه کېږي، نو دغسې پلس ګریډ خلک موږ ته نه دي پکار. زموږ دغسې خلکو ته ضرورت دی چې هغوی د خپل ځان او خپل جیب تر څنګ زموږ ټولنې ته هم فکر وکړي، زموږ خلکو ته، پښتنو ته، زموږ ملت ته، زموږ ځپېدلي هېواد ته هم فکر وکړي. نو زما مقصد صرف او صرف دا دی چې منفي خلک، منفي فکرونه به تاسو ته په هر قدم کې پیدا کېږي. خو که چېرې تاسې کومه لاره انتخابه کړې ده او تاسو فکر کوئ چې هغه لاره واقعا تاسې په هغه کې یو ځای ته ځان رسولی شئ. زه اکثره ملګرو ته وایم، زما نږدې ملګرو ته ټول ته پته ده چې کله ما څوک مشوره وغواړي چې زه دغه پوهنځی وایم دغه وایم، نو زه هغوی ته د خلکو په شان نه یم چې نه 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 ګورې قسم دی دا او دا. زه ورته یم نه، زما مشوره تل دی که تاسې هر رشته هر لاره غوره کوئ، اول فکر وکړئ چې تاسې په هغې کې ټاپ ته رسېدی شئ که نه. ایوریج خلک څوک نه یادوي. خلک وایي که نه، وایي یو ډېر مشهور مثال مې اورېدلی و چې لومړی کس سپوږمۍ ته څوک ختلی که نه، نو هر چا ته یاد دی چې نیل ارمسټرانګ، خو دویم هېڅ چا ته یاد نه دي. نو زما مقصد دا دی چې کوشش وکړئ چې هر رشته هر لاره انتخابوئ، تاسې هغې کې پیک ته رسېدی شئ که نه، ټاپ ته پکې رسېدی شئ که نه، وروسته پکې پاتې کېدی شئ که نه. ایوریج ته به طب ووایې، ته به انجینري ووایې، خو چې په ایوریج ګریډونو کې ګرځې که نه او یا وروسته ته خپل کار نه خوشحاله نه یې، نو نه، ته بیا نشي کولی چې مخکې لاړ شي. هغه څه هغه لاره انتخاب کړئ چې تاسو ته په هغې کې وروسته پاتې کېدل خوند درکړي. دا نه چې مثلا تا باندې په کور کې یا ګاونډیانو فرشتر یا د خلکو خبرې په زوره یو څه انتخاب کړي او وروسته چې دی بیا تاسې په هغې کې نشئ کولی چې پاتې شي، هغه تاسې دپاره زړه تنګونکی وي. نو اصل مقصد ته راځم. اصل مقصد زما د منفي افکارو نه د خلاصي و چې منفي فکرونه څنګه کولی شي زموږ او ستاسې په ژوند باندې اغېزه وکړي. یو په زړه پورې قصه راته یاده ده، ډېر مخکې مې اورېدلې وه، خلک یې په بېلابېلو بڼو باندې کوي. ما چې کومه څه اورېدلې وه هغه داسې وه چې یو وخت کې یو روانشناس یا روانپوه یا سایکاټریسټ چې ورته وایي، هغه غواړي چې یو تجربه وکړي د انسان د فکر تاثیر د هغه په وجود او روان باندې او وازمایي چې څومره پورې د انسان افکار کولی چې د هغه په وجود باندې او د هغه په روان باندې تاثیر وکړي. نو یو بادشاه ته ورځي او د هغه نه دوه دغسې قیدیان یا زندانیان غواړي چې په هغوی باندې اعدام حکم شوی. روانشناس د دواړو قیدیانو د غوږ نه دا خبره تېروي چې زه ستاسې رګ سوری کوم او لاندې درته بالټه ږدم، ستاسې د رګونو نه چې دا یو څاڅکی وینه غورځېږي په دې باندې تاسې وژنم. د یو کس رګ په رښتیا باندې سوری کوي، هغې ته لاندې یو بالټه ږدي او د هغوی د سترګو نه پناه هغوی ته ښکاري نه، او د هغې د لاس نه چې دی یو څاڅکی وینه پرېوځي او ټک ټک اواز یې راځي. بل کس ته ورځي او هغې ته په لاس کې هسې ستنه چوښکۍ او هغې سره خوا کې د اوبو یو پیپ را ځوړند کړی دی او د هغې پیپ نه یو څاڅکی اوبه پرېوځي، خو همغسې اواز کوي څنګه چې هغه وینه کوي، ټک ټک اواز کوي. تاسې پوهېږئ نتیجه څه ده؟ نتیجه دا ده چې په څومره وخت کې هغه کس چې په رښتیا وباندې د هغه د بدن نه وینه روانه او مړ شوی، په همغه وخت کې همغه بل کس هم مړ شوی چې د هغې د بدن نه اصلا یو څاڅکی وینه هم نه وتلې. نو تاسو فکر وکړئ چې افکار د انسان ذهن د انسان فکر هغه څه چې دغلته ګرځي دا د انسان په وجود او روان باندې څومره تاثیر لري چې ستا د بدن نه یو څاڅکی وینه تللې نه وي
خو تا مرګ پورې رسولی شي. همدغسې که چېرته موږ یو منفي فکر ته یو منفي ایډیا ته په ذهن کې ځای ورکړو چې یاره دا داسې دا هغسې دا هغسې، نو څه فکر کوئ؟ تاسې به مخکې لاړ شئ؟ تاسې به پرمختګ وکئ؟ نه. کوشش وکئ په ټولنه کې، په پوهنتونونو کې، که چیرې په مکتبونو کې یاست، د دغسې خلکو نه او د دغسې فکرونو نه ځان لرې وساتئ چې هغه ستاسې د مخکې تلو لپاره خنډ جوړېږي. مثلا ستاسې ډېر نږدې ملګری به وي، خو هغه به چې دی منفي ګرای، ته چې ورته هر څوک ښیې بس هغه ورپسې یو خبره کوي، که هر څیز ورته ښیې هغه ورپسې یو خبره کوي. زه تاسو ته نه یم چې هغه ملګري ته راقته ورکړئ، پرېږدئ، یا هغه ملګري نه تېر شي بس هغه سره ملګرتیا نه. د هغې ملګري د اصلاح کولو کوشش تاسې وکئ، یا حدي اقل که هغه اصلاح کولی نه شي نو د هغه اثر خو په ځان باندې مه اخلئ. یعنې کوشش وکړئ هغه باندې تاسې غالب شئ، تاسې د هغې د تبدیل کولو کوشش وکړئ. خو که نه شئ کولی چې هغه تبدیل کړئ نو بیا دومره خو وکړئ چې خپل ځان د هغې د پوچو او منفي افکارو نه وساتئ. زموږ او ستاسې ټولنه، پښتنه ټولنه تحصیل ته، تعلیم ته اړتیا لري. زموږ او ستاسې ټولنه یعنې پښتنه ټولنه د لر او بر افغانانو پښتنه ټولنه تعلیم تحصیل ته اړتیا لري، او دغه تعلیم او تحصیل موږ تاسې هله پای ته رسولی شو چې موږ تاسو د منفي خلکو او منفي فکرونو نه ذهنونه خالي. که نه خو زموږ او ستاسې د ټولنې خلک څه فکر کوي چې هغوی مثلا یو کس که د 12 نه فارغ شوی او هغه وظیفه ونه لري، نو زموږ او ستاسې خلک ورته بیا نه یو کینې دوه چې دی 12 کاله د دې په ځای نجاري کړې وه، نو وایي اوس به چې دی غټ نجار وی، چې 12 کاله د مصریتوب کړی وی اوس به بس دا غونده کې مصري په پېښور کې نه و که نه. یا مثلا که 14 پاس وظیفه ونه لري نو هغه ته خو چې کومې تانې خلک ورکوي که نه، نو خدای مل شه، خدای مل شه، دا تانې ما هم ډېرې اورېدلي. نو زما مقصد دا دی چې منفي فکرونه ډېر زیات وجود لري زموږ او ستاسې په ټولنه کې. خو موږ او تاسې به څه کوو؟ موږ او تاسې به د خپل ژوند بیلانس ساتو، هم به خلک نه خفه کوو، هم به چې د خپل مرام نه پرېږدو. تعلیم تحصیل کول دوی دا کار یوازې دې لپاره ګڼي چې باید تاسو سل په سوري کې وظیفه واخلئ، تاسو سل په سوري کې یو دنده ولرئ. یعنې د هغوی که په دې خبره باندې نه پوهېږي، تعلیم خو یو رڼا ده، رڼا د پوهه در راواخله جیب کې واچوه او بس ستا د ژوند ټولې چارې به چې د بې تعلیمه خلکو نه، د بې سواده خلکو نه ښې پر مخ ځي. یعنې زه دا هم نه وایم چې تاسې د دندې مه کوئ، تاسې چې دی د خپلې کورنۍ د خپلې ټولنې سهارا ونه ګرځئ، هغوی ته د اوږه ورنه کړئ. خو زما مقصد دا دی که چېرې تاسې تعلیم کوئ، تحصیل کوئ، پوهنتون وایئ، لوړې زده کړې کوئ، خو بیا هم تاسې په وظیفې پیدا کولو کې ناکامېږئ، دا په دې باندې دلیل نه دی چې تاسې خواري نه ده کړې، یا دا په دې باندې دلیل نه دی چې تاسې باید تعلیم ونه کړئ، تاسې باید مصریتوب وکړئ. هغه وخت کې چې د کرزي حکومت تازه په افغانستان کې راغی او د طالبانو تېر حکومت ړنګ شو، هغه وخت کې به تاسې یقین په خدای وکړئ چې هغه خلک چې د طالبانو په دوره کې تعلیم یافته خلکو پسې په تعلیم پسې تل خنداګانې کولې، هغوی هم ګرځېدل او د پېښور په لیسو کې ځان ته د دروغو د 12 کاغذونه جوړول، ځکه چې هغه وخت کې وظیفې ډېرې وې، هر چا سره به چې یوازې د 12 سند و نو هغه هم چې دی بس یو ځای کې به وظیفه یا چاته به چې 2-3 ټکي های هیلو انګلیسي ورتله به ترجمانو. نو هغه وخت کې چې پیسې پکې وې د تعلیم قدر و، چې بیا کله مثلا پیسې وظیفې هر څه په استعداد باندې شي، یا مثلا ډېره خواري وغواړي، بیا چې د تعلیم قدر ورک شي. تعلیم یافته خلک چې دي هغه 90% کامیاب دي، او بې تعلیمه خلک چې دي 10% کامیاب دي. نو د بې تعلیمه خلکو هغه 90% تاسو ته نه ښکاري، هغه 10 کامیاب درته ښکاري چې ولې هغه ټکي سبق نه دی ویلی او وګوره څومره مزې کوي که نه. خو تعلیم یافته خلکو هغه 90% تاسو ته نه ښکاري چې هغوی ښه ژوند لري، د ټولنې په ګټه باندې، د ملت په ګټه باندې د هغوی ژوند روان دی، د خپلې کورنۍ په ګټه باندې د هغوی ژوند روان دی. خو 10% هغه خلک تاسو ته ښکاري چې هغوی د ځینو بدبختیو له امله یا د خپلو لټیو تنبلیو له امله کامیابه ژوند ته نه دي رسېدلي. نو هیله مې ده چې زما د نننۍ خبرې به په تاسې باندې بدې نه وي لګېدلي. په دې خبره باندې خو ټول پوهېږو چې د اسلام د لحاظه په موږ او تاسې کې بهتره هغه څوک دی چې په خپله باندې څه زده کړي نورو خلکو ته یې ورسوي. نو زه تاسې او زموږ او ستاسې شاوخوا ټول هغه خلک چې فکر کوي یو څو دغسې خبرې ورته ورځي چې هغې نور خلک ګټه اخیستلی شي، نو موږ تاسې ټول په دې باندې مسؤول یو چې د خپلو هیوادوالو، د خپلو پښتنو، د خپل هیواد خدمت وکړو. هغه په هره لاره باندې کوي. زه دا خپل مسؤلیت ګڼم چې د کومو لار نه چې زه کولی شم د خپلو هیوادوالو خدمت وکړم.
مثلا ما سره کامره شته، زه د کامرې مخې ته خبرې کولی شم، زما سره کمپیوټر شته، زه ایډیټ کولی شم، زه په یوټیوب پوهیږم. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې مسؤل یم چې د دې لارې کوم خدمت زه د خپلو خلکو لپاره کولی شم باید وکړم. نو زموږ مقصد دا دی چې هغه لارې چارې چې زه پرې تېر شوی یم او فکر کوم چې په هغې کې ما کوم تندکونه خوړلي، زما ملګري، زما کشران، زما پښتانه باید ونه خوري. نو دا به څومره ښه خبره وي چې هغه تجربې زه مخکې نه تاسو سره شریک کړم او د هغه تندکونو نه تاسې هوار تېر شئ او تاسې هغه سختۍ ونه وینئ. نو راځئ په شریکه باندې موږ تاسې ټول د خپلې ټولنې د اصلاح لپاره کوشش کوو. اول د ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ګاونډ، د خپل کلي او بیا د خپل قوم او ملت او بیا د هیواد د اصلاح لپاره، د خدمت لپاره ملاتړ. نو د نن ویډیو په همدې ځای باندې پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې موږ تاسې ټول خپل مسؤلیت د خپل دین، خپل هیواد او خپل قوم پر مخ کې ادا کړو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.